که زما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. السلام علیکم ملګرو، زه یم راهد ملنګ، ستاسو خوږ ورور. او دې وخت کې موږ راغلي یو د چیل لمن په نوم باندې یادېږي، او دا جمعې ماښام دی او دا اور موږ بل کړی دی، او دې خلکو له موږ د سوال کولو طاقت ورکو، او دې خلکو ته موږ دا ښیو چې د سرو سپینو وطنو کې موږ ولې غریبانان یو، او چې زمرد پیداوار دی، چې زمرد پیداوار دی په دې وطن کې مونږ لوږې تېروونه. ملګرو امید دی چې ښه به یې او جوړ به یې او د ژوند په مزو کې به یې. او دا یو هڅه ده، دا زموږ یو خوږ ملګري وزیرستان نه فرمایش کړی دی، دا د ټول پښتون اولس ته ډالۍ وي. او رباب زما په غېږ کې پروت دی، رباب زما په غېږ کې پروت دی، او وړې وړې خبرې ستا راته کوي نه، او مونږ ورسره هسې دا د پړي سر نیولی دی، نور که په رښتیا شي کله کور د زورورو وي. او دا جنۍ به څنګه د اسمان په ځای قدم نږدي، یو چې ښایسته وي بله خور د زورور وي. نو ملګرو موږ سره په پروګرام کې اوسئ، دا د ټول پښتون اولس ته ډالۍ وي.
سندې زور کړی دی